أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वेम सिपारा 197 नंबर आयात। अल हज अशहुर मालूमात, हज द पारा मशहूर म्याश्ती दी। हज और उम्रा मख के आयात के जिक्र शु, अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा द अल्लाह द रज़ा द पारा पूरा के। द उम्रे द पारा खास वक़्त मुकर्रर न दे, काल के चकला यो बंदा उम्रा कोल ग्वाड़ी नो हर वक्ते कोलिशी और द हज खास सूरत चिदिनो पदग वक्त के ब्या उम्रा न बकई। न द उम्रे वक्त मुतय्यन न दे हर वक्त कोलिशी और द हज द पारा म्याश्ते मुकर्रर दी, वक्तुने मुकर्रर दी और द इस्लाम नमक के हम और द इस्लाम शुरू के दो नपस हम द शवाल म्याशदा ज़ी क़ैदा और लस द ज़िलहज्जी दी। द हज एहराम द अशहुर हज नमक के तड़ल जायज़ न दी, यानी द शवाल नमक के कद हज एहराम सोक तड़ी जायज़ न दी। द द्रेव इमामानो पनीज बांधे हज ओनशो और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द शवाल नमक के द हज एहराम चा तड़ल रे हज ओशो खुदा कार मकरूह को। अल हज अशहुर मालूमात, हज द पारा म्याश्ते मालूमी दी, जगह शवाल ज़ी क़ैदा ज़िलहज्जा दा द्रे म्याश्ती दी। पदे द्रेव किम दा आखिरी म्याश रुम्बने लस रोजी दी। फमन फरद फीहिन्न अल हज फला रफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज, ये पदी म्याश्तों के चा पजान बांधे हज फरज को न फला रफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज, हज की रफस फसूक और जिदाल बनवी। द हज द एहराम तड़ल न पस सब मनफी आदाब और अहकाम बयानीगी, जिदे नबा हाजी से परहेज कई। यो लफज रफस दे, द रफस माना
د خپلې بیبي سره د مباشرت خبرې اترې تر دې چې په ژبه باندې کلو خبرې پکې هم داخلي دي، نو په حالت احرام کې به حاجی صاحب د دې خبرو نه پرهیز کوي. دویم د فسوق. نو فسوق یا فسق خروج عن طاعت الله ته وي، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. نو دا لفظ د خپل عام معنی په اعتبار تمامو گناهونو ته ور شامل دی، خو بعض حضرات دې دی کہ عام معنی دا اخلی چې فسوق په احرام کې چې کومې خبرې منع دي، ممنوعات احرام، هغه ترې نه مراد دی. یعنی کم کارونه چې په حالت د احرام کې ناجایز دي. بعضی سیزونه چې اصل کې خو ګناه نه وه خو د احرام په وجه ناجایز کیږي، هغه شپږ دي. بعضی سیزونه حرام نه دي، ګناه نه ده، خو د احرام په وجه باندې ناجایز کیږي. نو اول د خپلې بیبي سره مباشرت کول ناجایز نه دي، خو په حالت د احرام کې منې دي. دویم د اوچ ښکار کول، د ځنګل ځناور ښکار کول، په خپله ښکار کول یا بل ښکاري ته خول، دا په حالت احرام کې منع دي. دریم ویښته یا نکونه کټ کول. څلورم خوشبو لګول. دا څلور څیزونه نارینه زنانه دواړو دپاره حالت احرام کې ناجایز. دو څیزونه نور دي، یو ګنډلې جامې اغوستل د سړو دپاره منې دي. ګنډلې جامې، کمیز، پرتوګ، جیکټ، بنین، سیټر، دا ګنډلې څیزونه سړی به نه استعمالوي. او مخ او سر به نه پټوي. سړی به مخ او سر نه پټوي. او زنانه به په مخ باندې کپړه نه اچوي. په حالت احرام کې مخ باندې به کپړه نه لګوي. دا شپږ څیزونه شو. خو دا په مخ باندې کپړه نه لګول، بعض خلق په دې باندې تیروزي، وی زنانه په حالت د احرام کې به مخ نه پټوي، یعنی کلو مخ به د سړو مخ کې ګرځي. دا مسله غلطه ده. زنانه به د پردو سړو نه حالت احرام کې ستر کوي. د مخ نه پټولو په مطلب بعض خلق پوه نه شي، یعنی په مخ به کپړه نه لګوي. دې لپاره به څه طریقه کېږي؟ یو شډ والا ټوپی، چت والا ټوپی به په سر کی، او هغه چت د پاسه به یو کپړه وګنډي، داسې چې لاره ورته ښکاري او د دې مخ چاته ښکاري نه، نو د دې ستر مو شو. او په مخ یې کپړه هم نه ده لګېدلې، پردي خلک یې مخ نه ویني. دا شپږ څیزونه حالت احرام کې منع کړي شو. په دې کې لومړنی څیز رفث، د خپلې بیبي سره مباشرت وغیره. اگر چې لفظ د فسوق کې دا هم داخل دی، خو مخکې مستقل ذکر کړ چې په حالت د احرام کې د دې نه پرهیز کول زیات ضروری دي. ځکه د دې نورو ممنوعاتو د احرام بدل او کفاره شته، خو که یو سړی د وقوف د عرفات نه مخکې خپلې بیبي سره مباشرت وکړي، نو د دې کفاره نشته، په کفاره کار نه کیږي. په کفاره به کار نشي. حج یې اونشو، یو اوښ به حلالی یا غوا میخه به حلالی، او حج یې مونشو، راتلونکي کال له بیا حج کوي.
نو دا سیز خطرناکو دے مخ کے مستقل ذکر کر او پاغ دے کہ اخ علالول یو نیم لاکھ یا صدا پاسا یو نیم لاکھ روپے دا خدا عام پاکستانیانو دا مخانکی گی نو ډیر زیات پریز بکی چې دا کارو نشي نو فلا رفس مستقل بیانو شو ولا جدال دا جدال مانا جگڑا نو بعض مفسرین فرمائی وی دا دے کہ دا حج و دا احرام پا مناسبت باندے دا جدال مطلب دالے کہ زمانہ جاہلیت کے وقوف عرفات کے بعض خلق کو اختلاف کو چا بوے دا عرفات پا میدان کے وقت رول ضروری دی او چا بوے دا عرفات میدان کے وقت رول ضروری ندی عرفات تطلل ضروری دی و عرفات تطلل ضروری ندی یو دا اختلاف بخل کو دویم اختلاف بخل کو دا کو کہ حج با دا ذی الحجی پا میاش کے کو نو بازے بوے نا حج با پا ذی قیدہ کے کو یو با یوی ڈلی تا کافر و گمراہ وے او بل با بلی ڈلی تا گمراہ وے نو اللہ پاک ولا جدال فی الحج لفظ روڑا او دا جگڑے ختم اکللا کہ حق خبر دادا کہ دا عرفات پا میدان کے وقت رول فرض دی بغیر دا دین دے حج نکی گی او پا مزدلفہ کے وقت رول واجب دی او حج با پا ذی الحجہ کی گی حج پا ذی قیدہ کے ندے دا جگڑے ختم شلی او بعض حضرات وئی چھے فسوق او جدال پدے دے کہ عام مانا بانے واخلا خپلو کے بحاجان جنگ جگڑے نکی خصوصاً حالت احرام کے دا بسخت گناوی چی دوی جگڑے کی مبارک وقت دے مبارک ازمکہ دا صرف دا اللہ دا عبادت تا پار حاجان تلی دی لبیک لبیک وی احرام دا دو سادرے دا کفن مثال لے بندہ پا کفن کے لے دا سے حال کے بم دے فسوق فسق و فجور کارونا بکی جنگ جگڑے بکی دا سخت گناہ دا جنگ جگڑے بنی ولا فسوق ولا جدال فی الحج دا گناہ کار بم نکی جگڑ بم نکی زمانہ دا حج او مقام دا حج کے دا سے حالات راضی کہ انسان پدے خبروں کے مبتلا کی گی دیر وقت شوی سڑے دا کور بہر وی نہ پتواف کے روانی بل کمزور بندت نمخ کی اغتلی نشی اور دے پٹیل کے زان استل غواری نہ گانا بل تک کنزلو کی دتلونے نو والے رات لے ایو بندہ خو بل نسکم ویستا اخواش اللہ رات پرید دتلونے لارا دے بند کردہ نو پا حج کے بیا دا بیت اللہ پا خواہ کے پتواف کے دا کمزوری نسکو باسو کنزلم وطا کے دا کار مناسب نہ رہی نو طواف کی نارینہ و زنانم وی صفا مروہ چوی نو پاغے کے سعی دا نارینہ زنانہ پکی دی دا عرفات میدان مزدلفہ کے منا کے پدے عظیم و اجتماعاتو کے نارینہ زنانہ گڑ وڈ وی نو پدا سے حالاتو کے خپل نفس قابو ساتل آسان کار نہ دے نو مخ کے اللہ چا فلا رفس رفس چدے نو دا جائز نہ دے گناہ دا پدا سے حال کی ولا فسوق نافرمانی میں پر حج کے نکے دخپلو مرگرو سرا کزڑے دے تنگ شنو یو بل سر استغ سپورے جنگ جگڑے دا بنکے دے دے کہ اللہ فرمائی ولا رفث ولا فسوق ولا جدال
دا د نفی الفاظ دی په حج کې دا سیزونه نشتا مقصد په دې دی کې نهی دا یعنی دا مکوي نو دا سے اللہ نوی لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا رفث مکوي فسوق مکوي او جدال مکوي دا سے نوی وی نشته د دې خبره گنجائش هم نشتا په حج کې د دې خبرو گنجائش قدر هم نشتا د دې نزان اوساته وما تفعلوا من خير يعلمه الله کم سیزونه چې منع دي دا غي ذکر الله او کم ممنوعات د احرام بیان کړل نو اخر کې بیا هدایت ورکي چې د حج د مبارک ورځو کې د مقدس مقاماتو کې صرف دا خبره نه ده چې د ګناه د کار نه ځان بچ کا بلکې د الله ذکر کا عبادت کا نیک کارونو کا دا غنیمت وګڼه دا موقع بیا کله کله یا به وي یا به نه وي الحج اشهر معلومات حج د پاره میاشتې معلومې دي شوال ذی قعده او لس د ذی الحج فمن فرض فيهن الحج هغه چا چې ځان باندې په دې میاشتو کې حج فرض ک پس هغه څوک فرض فيهن الحج پدانه حج فرض ک دې میاشتو کې فلا رفثا نو نشته دی رفث د مباشرت خبرې اترې ولا فسوق او نافرمانی د احرام خلاف کارونه ولا جدال او نه جنگ جګړې فی الحج په حج کې وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه یعلمه الله الله ته د هغې علم دی نو هر نیکی چې کې نو الله پاک ته علم دی د هغې به اجر او ثواب درکړي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا د ځان سره توخه واخلئ فإن خير الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دی بعض خلک داسې وو چې هغوی به حج له تلل نه یو پیسه به هم ځان سره ناغشتله کوره وی اخر چېرته ځو د الله کور له ځو د الله میلمانه یو او څوک چې د چا ځای ته په میلمستیا روان نو ځان سره خوراک څښاک وړي څه چې د چا میلمه یې هغه وله انتظام کوي موږ د الله میلمانه یو او الله به راکوي او موږ متوکلین یو په الله هم توکل او بروسه ده نو تش طور به د کوره روان شو نو پخوا خو پیاده مزلې وې د کلي په کلي جماعت په جماعت چې به ورله خدای مو بخا موږ د خدای د کور میلمانه یو حج له روانو که د چا د مخه څه کېږي نو موږ سره امداد وکړي د ځای په ځای به خیر غوښته سوال به یې کو نو الله وایي دا کار مه کوه په لاره سوالونه مه کوه د ځان سره توخه واخله نو دا متوکلین نو متأکلین په سوال یې خېټې مړولې چې نشتلې پیسې نشته نو مزه او چې شته نو دا پیسې راواله وې لګوه نو دا خیرمارو په لاره به خیر غوسته خلکو ته هم تکلیف ورکو ځان ته هم تکلیف ورکو نو د سفر حج دپاره ضروري سامان به اخلي توکل دی ته وایي چې اسباب برابر کا او بیا یقین په اسبابو مه کوه په الله وکړه وتزودوا د ځان سره توخه واخلئ فإن خیر الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دی واتقون یا اولی الالباب واتقون خاص زمانه او یریږئ یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. زمانے جاہلیت کے عربوں عبادات او معاملاتو کے قسم قسم نخرے کڑے وے. دا عبادات او دا معاملات اغا شکل بالکل بدل کرو. کھیل تماشا دا عبادات نہ جوڑ شوا. نو دقا شانت افعال حج پدی کے بیہودگی دیر راغلے وا. دا منا عظیم اجتماع کے خاص خاص بازاروں نہ بلگے دل نمائش بکے دو تجارتی قافلے بوے وغیب اقبل تجارت او شہرت لا زور ور کرو اشتہارات بو. چکل اسلام راغے مسلمانانو باندے حج فرض شو دغه بیہودا رسمنا داغی جرڑ اوستلا. صحابہ کرام دا اللہ رضا دا پیغمبر علیہ السلام پا تعلیماتو باندے زان قربانی کو. اگوی تا دا خیال راغی کہ پا ایام حج کی تجارت کول مزدوری کول گٹا کول دا دا جاہلیت دا زمانے پیداوار دے. اسلام بدا منع کریوی. یو صاحب راغے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا او سوال تے کئی زمن پیشہ دادا کہ اوخانو باندے مزدوری کو خلق پہ اوڑو روڑو. نو باز بندے زمن نا اوخ واخلی پکرے باندے نو منگا غخپل اوخانو سرزو پیادہ و سر روانیو کل منگم سوارشو او سوارلے پا اوخ باندے سوارلا. اگوی حج کئی منگم حج کو زمن حج کی گی او کنکی گی من خو مزدورے لراوت لیو. نکا حج للار شو حج کنو بیا لکہ دے وقت کی او سڑی سرا موٹر دے او اگا پا کمیناتا و عرفات و مزدلفی تا سورلے اوڑی و روڑی سورلی کئی ٹیکسی و سرا دے. نو دے وی چیزو خو آجان اوڑم روڑم وزن پا منا کے پاتشم پا عرفات کے پاتشم مزدلفہ کے پاتشم او دا حج احکامو کم. نو دے موٹر دے مزدورے سر زمان حج کی گی. عبداللہ ابن عمر نا چے دا تپوس اوشو ناغو فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی اوسڑے زمان مخ کے حاضر شو او دقا سوالی پیغمبر علیہ السلام نکڑی دی کم سوال کی تمانا کے نی پیغمبر علیہ السلام دا وقت کی جواب ورنکو. تردے چدا آیات نازل شو لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم نشتر پتاسو باندی گناہ ان تبتغو چتاسو طلب کے فضلا من ربکم فضل در رب سمزدوری. حج دے صحیح دے. نو دا دے آیات مطلب دا دے کہ دا حج پا دوران کے اغشتل خرسول مزدوری سکو کی او پاگے کے گٹا اکڑلا نو پا دے کی گناہ نشتا. البتہ کافرانو چے دا حج نا دا تجارت یو منڈے جوڑا کرے وا دا نمائش یو زے جوڑ کرو داوی اصلاح پا دو لفظو کی گی. یو دا چے سگٹی نو فضلا من ربکم دا دخپل رب فضل اگنا او شکر گزار شا او سرمایہ گٹل دا با دے اصل غرض و مقصد نوی. فضلا من ربکم کی دیتے اشارہ شلا. دیم لا جناح علیکم پتاسو گناہ نشتا اشارہ دی طرح کہ دی مزدورین دیم پریزو کن دا دیر بہتر را اخلاص کامل کے لئے فرق را نشی. اس دا دے مسئلے حقیقت پا شریعت کس دے چے سڑے مزدوریم کئی و حجم کئی مزدوریم کئی و عمرم کئی کدے یو سڑی نیت پا اصل کی دنیا گٹلوی مزدوری اصل مقصد وی او ضمنن و سر حجم کئی نو دا دا اخلاص نا خلاف دا حج ثواب کم دے. یا
د دنیا دا مزدوری او تجارت مقصد دے او حج مقصد دے او دواړه مساوی دي، نو د دې سړی اخلاص کامل نه دی، د حج ثواب پورا نه کیږي. په حج چې کوم برکات حاصلېږي هغه ورته نه حاصلېږي. او دریم که اصل نیت د حج وي، د حج په شوق کې راوتلی دی، خو د کور خرچه نه برابرېږي او د حج خرچه نه برابرېږي، غریب دی، نو څه معمولي غوندې تجارت او مزدوري کوي چې د حج احکامو کې راته رکاوټ را نشي، نو دا د اخلاص منافي نه دي. خو د حج په دې 5 ورځو کې د مزدوري نه کوي. خادمینو کې خلک روان دي، اصل غرض یې دا وي چې زه د بیت الله حج لزما، خو غریب یم باقاعده تلی نه شمه، نو خادمینو کې چې لاړ شم نو د بیت الله خدمت دام عبادت دی، خدمت به مو کومه، حج به مو کومه، او خرچه نشته نو خرچه به ملو شي راته. نو اصل غرض حج کول وي او د بیت الله خدمت وي، دا پیسې پکې زیاتی انعام دی. او که اصل غرض دا وي چې پیسې به راکړي، خدمت کوم یا نه کومه، حج کوم یا نه کومه، خو د هغې دی پیسې ښې دي، نو که په دې نیت څوک ځي نو د حج ثواب به ونه شي. په دغه بل نیت لاړ شي چې اصل غرض مې حج کول دی، د بیت الله خدمت کول دی، نو حج یې مو شو، زیاتي پیسې یې هم راوړلې. عمرو له خلک ځي او بیا هلته مزدورۍ ته پاتې کېږي. نو د دغې خلکو خو په عربو کې مزدوري کول غرض وي چې د عمرې په نوم لاړ شم نو بیا به هلته چې ته پټ شمه او مزدوري به کومه، نه په کلونو هلته پراتی. د دغې خلکو نیت خالص د مزدورۍ دپاره دی، ضمناً به ورسره حج م وکړم او عمره به م وکړم. انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دار و مدار په نیت دی. د چا په نیت کې چې اخلاص او دنیا هم کېږي او آخرت هم کېږي او حج او عمره هم کېږي او پیسې هم کېږي، او چې نیت کې اخلاص نی نو پیسې کېږي او ثواب یې نه کېږي. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې ګناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې تاسو طلب کې فضل در رب، مزدوری وکې. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذا افضتم من عرفات، د عرفات نه چې واپس راځئ، فاذكروا الله، نو الله یاد کې عند المشعر الحرام، د مشعر الحرام سره. مشعر الحرام مزدلفه ته وي. واذکروه کما هداکم، الله یادوي څنګه چې دته الله هدایت کړی دی. وان کنتم من قبله لمن الضالین، اگر چې مخکې د دې نه تاسو ناپوهه وئ. عرفات میدان دی او پاغې څلورو واړو طرفو ته بورډونه لګېدلي دي. په یو طرف دننه لیکلي چې دا د عرفات دننه میدان دی، د بل طرف ته لیکلي چې دا میدان د عرفات نه بهر دی. نو په دغې بورډونو دننه د عرفات میدان دی. حاجان دغه میدان ته ځي، د زوال نه پس تر ماښامه پورې قیام کوي، دا اهم ترین فرض دی. که د عرفات میدان ته یو حاجی صاحب لا نړه د حج اونه شو. بعضې خلک سوري لټوي، هلته پلونه وغیره دي، او د عرفات د میدان نه هغه بهر دي، خو دې سوري له لاړ شي ټوله ورځ هلته تېره کړي. هسې چې راشي نه پاکستان کې ورته خلک حاجي صاحب وایي، خو دې حاجي نه دی، ځکه د عرفات میدان کې ته وخت نه دی تېر کړی، او عرفات میدان کې وخت تېرول فرض و، چې فرض یې ونه که حج یې ونه شو.
مشعر الحرام دا د یو غر نوم دی په مزدلفه کې واقع دی د مشعر معنی علامه او د حرام معنی محترم و مقدس یعنی دا غر یو مقدس مقام کې دی او گیر چاپیره میدان ته مزدلفه وی نو په دې مزدلفه کې شپه تېرول د ماښام او د ماسخوتن دواړه منځونه په یو وخت کې کول واجب دي خدایم حج له بوزه نو تاسو به ووینئ چې د عرفات نه واپس راځئ نو په لاره د ماښام دا منځ خلک کوي دا ټول منځونه غلط کوي په لاره د ماښام منځ نه کېږي مزدلفې میدان ته راشه نو مزدلفه کې به د ماښام منځ کې که ماسخوتن وي نیمه شپه وي هم قضا نه دی دا د دغې ورځې او د دغه ځای خصوصیت دی نو د ماښام مونځ به مزدلفه کې هر وخت چې راورسېدي په لاره مونځ مه کوه واذکروه کما هداکم الله یادوي څنګه چې درته الله هدایت کړی دی د ذکر طریقه الله ښوولې ده نو په خپل رای او په خپل قیاس به الله نه یادوي قیاس خدا وی چې د ماښام مونځ په خپل ټیم لاره کې وکړه او د ماسخوتن منځ په خپل ټیم بیا وکړه خو الله ته محبوبه دا خبره ده چې په لاره د ماښام منځ مه کوه مزدلفې ته ورسه واذکروه کما هداکم په دې ځای کې یو مسله اصولي راوځي هغه دا چې ذکر د خدای او عبادت چې دی نو دې کې انسان خود مختاره نه دی چې څنګه ذکر کوي او په کومه طریقې کوي نو کوي دی بلکہ ذکر دا اللہ او عبادت دا پارا خاص آداب دی دا غی موافق چکے نو دا عبادت تے کدا غی خلاف دے کدا جائز نہ دے عبادت دینا کمی زیادے مخکوالے رستوالے کدا دا زانہ کے نو عبادت تے قبول نہ دے نفلی عبادات او خیر خیرات دے کے بعض خلق بلا دلیل شرعی دا زانہ سے خصوصیات او اضافی کئی او بیا دا غی پابندی ضروری گنی حالانکہ اللہ و رسول اغا ضروری کری نوی بیا دا دغی کارونه نه کولو تا خطا وی او چې څوک یې نه کوي هغه ته ملامتیا وی دا غلطی ده نو د جاهلیت د زمانه د خلکو په شان په خپله خوښه عبادتونه مه کوه هغه عبادت وکړه کوم چې درته الله چل ښوولی دی واذکروه کما هداکم یادوے اللہ لرا سنگ چ اللہ در تا ہدایت کرے دے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چ تاسو مخکد دینا نا خبر وے اسلامی احکام راتلو نمخ کی نا خبر وے ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله قریش مکہ اغوی بوی منگ دا بیت اللہ مجاور متولیان خادمان یو او پٹولو عربو زمنگ اقتدار دے نو منگ با عرفات تنزو مزدلفہ کے با وقتی رو نو مزدلفہ کے لار کے با پاتی شو نو شریعت دا خبرہ نامنظور کرلا کہ تو ہر سو کے ہر سمرہ حیثیت دی خطبہ عرفات میدان تزی دا دا دوی دا غرور و دا تکبر یا علامہ و من خاص خلق یو من خواہ خواہ نزو نو دے دے کہ اللہ پاک دا تمام دنیا دا انسانان و مساوات خی کہ دا تمام دنیا انسانان دا ہر دے چوی کہ حج لراغلے دے با عرفات تا دا طول سر یو شانتی منا کے با دا جاہلیت پا زمانہ کے دا خلق راجم شو منا کے مزدلفہ کے عرفات کے مجلسونه به جوړ کړل او ګپې شپې به لګولې ډېر پخوا پیښور ته دې قصه خانې ته چې به خلک رالل نو ټوله شپه به ناستو او قصې به یې کولې
دا قصو په وجه باندې قصه خانی نوم شو د هغه ځای. مسافرو قافلې به راتلې او دغه ځای کې به دمه کوله او د شپې به قصې کولې، نه قصه خانه شوله. دقه شانتې د جاهلیت په زمانه کې عرفات، مزدلفه او منا دې کې چې به دا اجان را جمع شو، قیام به کو، مجلسونه به جوړ کړ، مشاعره به پکې کېده، د خپل پلار نیکه فخر به پکې کو، زما نیکه داسې او قرنیکه مې داسې او هغه به دا کارنامه کول او دا کار، د الله ذکر پکې نو، قصې وې، مجلسونه او د خپل پلار نیکه کارنامې او په هغې باندې به فخر کو. دا فضل باس الله پاک ختم که. پلار نیکه مه یادوه، د فخر سیزونه مه یادوه، خپل الله یادوه. ته راغلی خپل وطن دې پرېښی دی، خپل بال بچ دې پرېښی دی، دنیا دولت دې لګولی دی د الله د رضا لپاره، نو دې ځای کې د پلار نیکه فخرونه دې پرېږده. دا فضل اجتماع دې ختمه کا او د الله په ذکر کې شروع شه. پلار مې یادوه چې زما پلار دومره مړه نه و، نیکه مې داسې مړه نه و. ماشوم چې په خبرو شروع کوي نو بابا بابا ورته خلک ښیي. پښتو کې وی وایه بابا، نو دې خلق خوځوي بابا بابا وایي. د عربو ماشوم چې به خلق خوځول نه هغه به اب 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 پلار ته وایي. نو الله وی اب 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 مه وایه، رب 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 یاد کا. اب دې پرېږده. د ماشوم دا خیالي چې زما لپاره دا خوراک، څښاک، پیزار، جامې، پیسې چې څه دي نو دا مې د دې پلار اختیار کې دی راوړي، زما کار پوره کوي. نو دا خبره پرېږده. اب پرېږده، رب رب یاد کا. دا ټول حاجتونه دله رب پوره کوي. پلار نیکه مه یادوه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بیا واپس شئ تاسو د هغه ځای نه چې واپس کېږي خلک، یعنې د عرفات د میدان نه واپس شئ. واستغفر الله، او بخنه غواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم، بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم، هر کله چې پوره کې تاسو هغه مناسک د حج، افعال د حج پوره کې، فذکروا الله، یادوئ الله لرا، کذکرکم آباءکم، پشانت د یادولو ستاسو باباګانو خپل پلار نیکه یادئ، نو د هغې په خپل رب یاد کې. اب مه یادوه، رب یادوه. او اشد ذکرا، یا د هغې نم زیات الله یاد کې. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، زمان جاہلیت کې هم اوس هم شته دی چې بعض حاجیان لاړ شي نو د عرفات میدان کې هم یا الله مال راکا، منا کې هم د شپې په مزدلفه کې هم خدای مال راکا، چې د بیت الله طواف کوي نو مال راکا، نو حجر اسود سره ودرېږي نو مال. خدای دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا کی دنیا راکا. دا سوال لکھنا دی. حجر اسود پخوا کی وجی سے ولاو ادا سزانی مرزپن غنده جوړ کړو او ډیر پاجزه یا الله چې پاکستان تلار شمه چې درونو دکانونه مې د سرو زرو ډکی، د سرو زرو ډک دغه سوال کو. صفا مروه سره چې سعی شروع کیږي بیت الله ته مخ کړو، یو وجی صاحب لګیا دی فزاره د الله نه غواړي یا الله د عثمان غنی د خزانو نه راکې، د عثمان غنی د خزانو نه راکې. مې ولې د خدای خزانه اخلاص شوې سو د الله نه غواړو، دنیا او آخرت دواړه غواړه. داسې مه کوه چې بد دی کې مال غواړي. ومن الناس من یقول، بعض عجان داسې دی وی ربنا آتنا فی الدنیا، یا الله موږ له په دنیا کې دنیا راکې، حسنه وسره نه وي، په دنیا کې دنیا راکې. وما له فی الآخرة من خلاق، الله وی نه به د پاره په آخرت کې هیڅ برخه، هیڅ بم د پاره نی، آخرت کې د پاره هیڅ شی نشته دی، بس دنیا غوستر او دنیا به له خدای ورکی.
حسنه لفظ یې پکې ذکر کړی نه دی. دې اړو حسنه غواړي نه، دنیا غواړي او د دنیا مزې چرچې غواړي. نو ګوره دا دومره خواري دې کړې ده، حج له تلې زرګونه میله لار دې والې ده، کور دې پرېښې دی، وطن دې پرېښې دی، بچي دې پرېښې دي، د دنیا کار دې پرېښې دی. نو په دغه ځای کې دنیا دنیا دنیا. بعضې بندیان وظیفې غواړي، استاد چېرته څه وظیفه چې پیسې پرې را سره وشي. نو دا د خدای نوم به ته دنیا لپاره یادوې چې وظیفه دې لره چې پیسې وشي را سره. نو ډېرې وظیفې او دعاګانې خلک کوي، بزرګانو لذي ملاقات کوي او بابا جي دعا راته وکړه، فلانی ځای کې مې کاروبار دی چې هغه کامیاب شي، فلانی ځای کې مې کارخانه ده چې دا کامیاب شي، دکان مې چې دا کامیاب شي، ځمکې اخلمه پټي اخلمه. کاروبار دپاره د اولیاء کرامو لذي بزرګانو له هغوی نه دعاګانې غواړي، د دنیا دپاره وظیفې او دعاګانې، د تجارت دپاره. نو ډېر نفلونه کوي، ډېرې تسبیح اړوي، ته به وایې چې دا خو بزرګ دی ولی الله دی، او د هغه په دې تسبو او په دې ذکرونو او په دې نفلونو کې ټول غرض دا وي چې دنیا. او دې دپاره وي څه تعویض بني چې یو تعویض هم راله وکړي د مالدارۍ دپاره، د خیر او برکت دپاره. نو بس دا تعویضونه به دې دپاره وي، دا ذکرونه چې بس دنیا پې غواړې، آخرت هم یاد که که نه. چې کمې پورې ویښې نو بس ذکر کې دنیا دنیا دنیا. نو دا خدای به کله یادې او آخرت به کله یادې. ورځ دې تېره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. نوافل، وظایف، ذکرونه، درودونه، دعاګانې دې کې خالص نیت د الله د رضا وکړه، دا دنیا خدای په خپله هسې بې صدر کوي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض حاجیان داسې دي. ومنهم بعض د حاجیانو نه من هغه څوک دي یقول ربنا چې هغوی ای زمونږ ربه آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنه، حسنه راله راکې. حسنه تمام ظاهري او باطینی خوبه او خیر ښېګړې خدایه راکې. د حسنه څه معنا؟ په دنیا کې حسنه دا چې خدایه صحت راکې، مالم صحت راکې، بال بچ لمم صحت راکې. خدای مالم ښکلی رزق حلال راکې، بچو لمم رزق حلال ورکې، برکت پکې واچې. تمام ضروریات زمان پورا کا، زما د اهل عیالم پورا کا. د نیکو اعمالو توفیق مالم را، زما اهل عیال لم ورکا. ښکلی اخلاق مالم را، زما بچو لم ورکا. عزت په دنیا کې مالم را، زما خاندان لم ورکا. ښکلی عقیده مالم را، خاندان لم ورکا. صراط مستقیم ہدایت ماتم کا اہل عیال تمم کا. پا عباداتو کے اخلاص ماتم را نصیب کا اہل عیال تمم نصیب کا. دا ټول د حسنه معنی دی. او پا آخرت کے حسنه سو خدای پا دنیا کی چدا سمر خیگڑی دی راکڑی دا دی اجر و ثواب پا آخرت کے راکا، جنت کے راکا، او دا جنت اغلا زوال نعمتنا را لراکا. خدای خپل رضا و خپل دیدار را لراکا. دا پا آخرت کے حسنه شلا. نو دا یو داسې دعا ده چې دنیا او آخرت د دواړه پې ښه شو. د جهنم نه پناه پکې هم راغله، بې عزتۍ نه بچ کېدل هم پکې راغلل. دی پیغمبر علیه السلام به دا دعا ډېره ویله. او بیا دا حالت د طواف کې هم ډېره دعا کوه، خو د رکن یمانی نه حجر اسود پورې چې راځې نو خامخا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. دا دغه طواف کې دی کې وایا رکن یمانی نه حجر اسود پورې. بعض درویشان وی چې خدای بس صرف آخرت در نه غواړم، وی دا عبادت ګڼي.
خدای په دنیا میں سکار نشته او بس آخرت غواړم. دا ملنګ او دا درویش نه پوهېږي، بغیر د دنیا نه کار نه کېږي. دنیا به م غواړئ او آخرت به م غواړئ. بده دا ده چې صرف دنیا غواړئ. ښه دا ده چې دنیا م غواړه او آخرت م غواړه. ته چې عبادت کول غواړې او نهرې او د لوږې د لاسه د لاسو خپو کې طاقت نشته، ته به څه ودرېږي؟ ته به څه مونځو کې؟ د لوږې د لاسه د اواز نه خېږي. آخرت غواړم او دنیا نه غواړم. خېټه لرې که نه لرې، نهرې ډوډۍ به غواړې. نو ټولو پیغمبرانو ډوډۍ غوستې ده، خوړلې ده، عبادت یې کړی دی. واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب والا دی. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، پس بعد دخل کنا اغسوک دی کہ وی ربنا آتنا في الدنيا، یا اللہ منگ ترا کے پا دنیا کی. وما له في الآخرة من خلاق، نبیدی دا پارا پا آخرت کی سبرخا. ومنهم من يقول، بعض الذين اغا خلق دی يقول چوی ربنا آتنا في الدنيا، یا اللہ منگا تراکی پا دنیا کے حسنا، نیکی خیر و خیگر، وفي الآخرة حسنا، پا آخرت کے ملال حسنا و خیگر راکی، نیک اجر و ثواب راکی. وقنا عذاب النار، و منگ دا دوزخ دا عذاب نبچ کی. اولئک دا خلق چی دی لهم نصیب مما کسبو، دیر پارا برخد مما دا اغسن کسبو چی دوی کم کسب کرے. واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلد حساب کتاب والا دے. وذکر اللہ فی ایام معدودات، یادوے اللہ پاک لرا فی ایام معدودات، پاک روزو کے دشمیر روزی دن پاگے کے اللہ یاد کے. فمن تعجل فی یومین، اگر سوک چی تلوارو کی پدے دو روزو کے. وذکر اللہ فی ایام معدودات، یادوے اللہ پاک لرا دشمیر پدے روزو کے. دا دشمیر روز ایام تشریق لی. دا عرفے پرز دا سحر نبت تکبیرون شورو کی، او دا لوی اختر پسلورم روز مازیگر با تکبیرون ختم کی. دغه دے کہ اللہ یادوا. دا ہر مانزن رستو تکبیر ویل واجب دی. بیا پا منا کے قیام کے جمرات با اولی. نو باز خلق داسیو چی دا اختر پڑون بے روز بے جمرات اوشتل، پا دویم او پا دریم بیم جمرات اوشتل. دا دا اختر یو لسم دو لسم دا، نو دے دیار لسم تاریخ تا پاتے کېدل به گناه گنلا. دیار لسم تاریخ دا اختر سلورم دا، دی که منا کے پاتے کېدل گناه به گنلا. پا دو لسم تاریخ باندے دا اختر پدرے مرز با اوتل. نو اصلاح دا دیو شل فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، چاچے دے دو روزو کی تلوار اکللا دا اختر پدرے مباندے لارنو فلا اثم علیہ دبانی گناہ نشتری. ومن تأخر، سوک چی دا اختر سلورم روزتا دا ذی الحجی دیار رسم تاریخ تا پاتشو، فلا اثم علیہ نو گناہ پی نشتا. ومن تأخر فلا اثم علیہ، سوک چی دے دیار رسم تاریخ تا پاتشو نو گناہ پی نشتری. دا ذی الحجی پا دولسم تاریخ یعنی دا اختر پا درے مرز باندے مازیگر نور ڈوبیدو نمخ کے دمکین سڑے اوتا بل رس پی نشتا. ہو کدغ دے کہ دے پاتشو او نور پی ڈوب شو، نو بیا با دا سلورم روز تا پاتی کی گی دا اختر سلورم تا دا ذی الحجی دیار لسم تاریخ تا با پاتی شی. بیا پا دغ روز باندے نماز پخین نا پس جمرات ویشتلنا مخکم ویشتی شی. بہتر خدا دا چے دا اختر سلورم روز تا سڑے پاتی ششپو کی او پا سباب جمرات اولی.
خو هغه میدان داسې خوشې پاتې شي چې بیا پکې یریږي. تیر کال زما اراده وه مې زه پاتې کېږم، خو دونه پشړق باران وشو چې هغه خیمو کې دننه بیا اوبه وې، پکې د ناستې ځای نو د ملاستې و پکې څه ځای و، بس په وخت یې راغلو. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، هغه څوک چې رستو پاتې شو 14 ذی الحجې ته پاتې شو، فلا اثم علیه ګناه نشته په ده باندې، دا حکم لمن دپاره هغه چا د اتقا چې د الله نه یریږي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون، چې تاسو به ټول دی الله پاک ته را جمع کولی شئ. د حج نه واپس چې بنده راشي د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه چې دی د موره پیدا شو په کمرز د ګناه نه پاک و، دقه شانته دی د ګناهونو نه پاک. آینده د احتیاط کوي. واتقوا الله، الله نه ویریږه، مخکې د ګناه کارونه مه کوه. او کم حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی، د حج نه مخکې کومه ګناه کوله اوس هم هغه ګناه کوي، دا علامه ده دې خبره چې د حج نه دی قبول شوی، حج به قبول نی. نو د حج نه پس ګناه پرېښودل دا علامه ده دې چې د دې حاجي صاحب حج خدای قبول کړی دی. یو بزرګ وایي د حج نه واپس راغلمه نو په زړه کې مې د ګناه وسوسه راغله چې دا د ګناه دا کار کومه. یو غیبي آواز راته وشوي ولې تا حج نه دی کړی؟ وی بیا آواز وشو ولې تا حج نه دی کړی؟ وی دا آواز زما او د ګناه په منځ کې یو دیوال جوړ شو او الله د ګناه نه بچ کړم. یو بل بزرګ وی د حج نه مخکې زما د سر نه به شغله خطا، د نور یوه شغله به وه ما به لیده. وی د حج نه چې واپس راغلم هغه نورانی کیفیت لاړه، د سر نه مې بیا دا شغله نه ختله. وی خپل پیر له لاړم، ما ورته وی چې مخکې به شغله خطه، اوس شغله نشته. وی راته وی چې د حج نه مخکې به تا ځان ګناهګار ګڼه او عاجزي به دې کوله او الله ته به دې زاري کوله چې خدایه ما وبخې ډېر ګناهګار یم، او د حج نه پس تا ته اوس ځان ډېر بزرګ ښکاره شو چې زه خو یو ولی الله یم او حج له تللی یم، د ګناه نه داسې پاک لکه چې د موره په کومه ورځ پیدا شوم، اوس د کې پوټې لویي راغلله، هغه شغله ختل ځکه پاتې شو. غرور ده کې راغی، دغه کیفیت ځکه ختم شو. بیا په ځان کې عاجزي راوله، بیا به شغله خېږي. نو کله کله شیطان سړی دوکه کوي چې زه خو حاجي صاحب شوم که نه. نو د الله د رضا لپاره چې کم سړی حج وکړي نو هغه دا نه وایي چې ما حج کړی دی، او کم چې د نوم دپاره وي نو هغه ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي او وروسته هم حاجي صاحب ولیکي. دسخط چې کوي نو فلانې حاجي صاحب به قلم خود، نو دا ورسره مه لیکه. او څوک لا حج له تلي نه چې د ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي. نو دا نوم دپاره چې کار وشي نو په هغې کې ثواب نشته. یو غریب سړی و نو خدای مالدار که، نو هغه ته د غریبۍ په وخت کې خلک نوم غلط اخلي. نو عملي کاکا دا چې مالدار شو نو دا نوم ته نه لري کې چا ورته وي حج له لاړ شه. نو حج داخله وکړه چې واپس راغی نو یو سړی د لرې نه په منډه وایي او عملي کاکا په خیر راغلی، حج دې مبارک وي، خدای دې ووایه دا زرګونه روپۍ ما دې له ولګولې چې ته اوس هم عملي کاکا وې، اوس خو حاجي صاحب وایه که نه. نو که د دې دپاره څوک حج وکړي نو دا حج قبول نه دی، او که الله د رضا دپاره وي نو دا قبول دی. خدای پاک دې په هر چا کې اخلاص پیدا کړي او د ټولو حجونه دې الله پاک قبول کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.